نظامي شکست ترڅنګ امریکایي ځواکونو اخلاقي او تعذیبي شکست هم تر سترګو شو. دا چې څنګه او دوی څه کړي دي ویډیو تر پایه راسره وګورئ. د نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موږ کړئ تازه خو ډېر مهم خبر ته. دریو الوتکو او رادار سیستم ویجاړول نه بخښونکی جنایت دی. د 0.1 او 0.2 قاعدې او امریکایي بشردوستۍ تعذیب او اخلاقو بیلګه وه. د نظامي شکست ترڅنګ اخلاقي او تعذیبي شکست هم تر سترګو شو. کابل نړیوال هوایي ډګر د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتو وروسته د عکسونو په دغه البوم کې وګورئ. مسؤلین وایي هوایي ډګر ګڼ وسایل او تجهیزات امریکایي ځواکونو په غیر مسؤلانه توګه ویجاړ کړي دي. او په یو بل خبر کې مجاهد وایي د هوایي ډګر د تخنیکي مسئلو په اړه له ترکیه او قطر سره خبرې کوو. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر اویان ذبیح الله مجاهد د قطر له الجزیره خبري شبکې سره په تازه مرکه کې ویلي چې اوس مهال په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت د دوی د ځواکونو پر غاړه دی. هغه زیاته کړې چې د دغه ډګر د تخنیکي مسئلو په اړه به له ترکیه او قطر سره خبرې اترې وکړي. د ویلو ده چې مخکې تر دې هم ترکیه ویلي وو چې طالبانو ورڅخه د کابل نړیوال هوایي ډګر په ساتنه کې د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې ده او دوی د ماموریت ته چمتو دي. مجاهد د غرض د وروستیو امریکایي عسکرو په وتلو سره خوښي څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې دا چاره ټولو یرغلګرو ته د عبرت نه هېرېدونکی درس دی. لیدونکو له غوږ نیونې مننه ښې چاره.